بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دلته په ترکیه کې عام خلک په مسجدو کې د باندې هر ځای دا پایڅې ځړوي تر بجلکو په لمانځه کې او د باندې. زه یې پورته کوم. یو ورځ یوه راته وویل چې دا پایڅې ته ولې پورته کوې؟ ما ورته وویل چې دا ښه نه دي، خو جواب یې راته معلوم نه و. نو وای او دلیل یې راته معلوم نه و. نو وای پوښتنه مې دا ده چې دلیل او حکم یې راته وښیاست چې دا پایڅې کښته کول رښتیا ښه نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په لمانځه کې پایڅې تر بجلکو کښته کول مکروه دي، او د خیال په وجه که په لمانځه کې وي که د باندې وي دا سخت منع دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې کس په اړه وعید فرمایلی دی او فرمایي څوک چې د خیال په وجه پایڅې وځړوي، جامه د خیال او د کبر په وجه باندې ځوړنده کړي، الله جل شانه د رحمت په نظر نه ورته ګوري. او همدا ډول بل روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته د لنګ پورته کولو حکم کوي او دا ورته وایي که دا لنګ د خیال په وجه باندې تر بجلکو کښته وي نو د دوزخ اور به ورته ورسیږي. حاصل دا چې ځان ځینې ساتل پکار دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او دا حکم د دغه حواله مې هیره سوه، دغه مسله را نقل کړې ده فقه اسلامي و ادلته جلد ام صفحه 988. نور زموږ ټولو په تاواو دا مسله را نقل کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.